سلامونه پښتنه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې تاسو په ټول ښه او روغ اوسئ. امین شیرزاد ټي چینل سره په دین کې ملګرو او زمونږ نننۍ ویډیو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو خپل ايډي له هیکرانو څخه وساتو او څنګه کولی شو چې زمونږ ايډي کې څوک غلط کمنټ ونه کړي راته او یا داسې یو څه راپسې ټیګ نه کړي چې هغې د خطره مونږ ايډي بلاک کېږي یا فیسبوک پالیسي خلاف استعمال شي. نو نننۍ ویډیو مونږ ته هغه چا دپاره ډېره مهمه ده چې څوک فیسبوک کاروي او حتما راسره دا ویډیو تر پایه وګورئ او چیرې مزه یې. نو که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او ورسره دا د بیل ایکن هم ووهئ ترڅو له هر ډول ښه ویډیوګانو تاسو تل خبردار اوسئ. ملګرو موږ په دې چینل کې هر رنګه دا وګورئ تاسو ښې ښې ویډیوګانې خپرو تاسو یو څوک زموږ له چینل نه ښه او مفیده استفاده وکړي او مثبت استفاده وکړي. نو راځو ویډیو شروع کوو ملګرو. تاسو به راشئ ملګرو مهمه نه ده که هغه فیسبوک لایټ وي او که دا فیسبوک هیڅ مشکل نشته او که دا یو هیڅ مشکل نه لري. دغه فیسبوک لایټ باندې کلیک وکړم او دلته به بیا راشئ تاسو خپل پروفایل ته بیا به دې سیټینګز باندې کلیک وکړئ. ویډیو کوشش کوم چې لنډه شي. بیا به راشئ د پرایویسي سیټینګز په دې به کلیک وکړئ. څنګه چې زه کوم همداسې به تاسو هم کوئ. یو څو مهم اپشنونه دي. ګورئ دلته لومړی کې لیکلي دي دا بره who can see your future post مطلب ته چې پوسټ وکړي هغه څوک وګوري. دلته ما ورته پبلیک انتخاب کړی دی. نو تاسو که فرینډز انتخاب کړئ ورته دا ښه ده ځکه که ستا فرینډ زیات وي او یا فالوور ډېر لري نو دا بیا تا ته مشکل جوړوي. خدای مکړه چې پبلیک شي نو بیا تا په پوسټ باندې غلط کمنټ کوي یا یو غلط څه ورباندې لیکي یا بل څه نو ښه خبره هم دا ده چې تاسو دا فرینډز انتخاب کړئ. ورپسې لاندې دوم آپشن دی ګورئ لیمیټ هو کن سی پاست پوسټ مطلب خپل پوسټ ورته لیمیټ کوي چې یعنې تر څه ټیمه پورې نو دا پوسټ به یې وکتل شي. نو دا اړتیا نشته ورته هر څوک پوسټ ورکوي نو د آینده دپاره یې ورکوي. ورپسې د لاندې دریم ته راځو who can see the people page and list you follow دا اوس ډېر زیات مهم دی. ګوره دلته مطلب هغه کسان چې تا فالو کړي دي هغه پیجونه چې تا لایک کړي دي مطلب دا وي څوک وګوري. نو دلته خو ما پبلیک کړی دی دا باید زه آن لیمي کړم. آن لیمي ښه دی په دې خاطر چې څوک تاسو پیژندني دغه ځای نه مو هم پیژني چې دا چې شی لایک چې شی کې دی کومو ګروپونو کې دی او څوک فالو کوي. او ورپسې د لاندې بل اپشن دی بره ډېر مهم هو کن سی یور سټوریز. اوس دا ډېر زیات مهم دی تر ټولو مطلب ستا هغه سټوري ستا په باره کې په اباوټ باره کې دا څوک وګوري. نو که دا چېرته هایډ کړي که نه دا د ټول نه ښه خبره همدا ده چې تاسو دا هایډ کړئ ځکه اکثر هیکران کوشش کوي چې تا هغه سټوري وګوري چې تا اباوټ وګوري د هغې په ترو باندې تا آیډي هیک کولی شي. زه چې په همدې تا په نوم په همدغه تا رقم چې څه تا ورکړي د همدغه هم ورکوي او بیا ریپورټ ستا په آیډي کې نو بیا ستا آیډي ریپورټ کېږي. نو خبره ده چې دا هایډ کوي له دغه ځای نه. دلته اوس هغه کسان راته ښیي چې کوم کسان نه دا هایډ کوئ. نو ښه خبره ده دا باید که تاسو ورته لیمیټ کسان ورکوئ یا دا که نه دا فرینډز یا دا او یا دا ما چې کوم انتخاب کړی د فرینډز په هغې باندې کلیک وکړئ او کسټم. د دې نه وروسته به بیا راشئ لاندې د لاندې اپشن ته راشئ who can send your friend request. اکثره ملګري پوښتنه کوي چې یاره ریکویسټ څنګه بند کړم هغه همدغه ځای نه ګوره ما بند کړی دی. نو مطلب فرینډز مطلب چې هغه کسان
چې هغه ما سره ملګري او بل چا سره ملګري دي د هغه په ترو بیا ما ته ریپلیس کولی شي. که زه ورسره میچول ملګری ونه لرم چا سره بیا هغه ما ته بل څوک ریپلیس نشي کولی. او که ایوری ون انتخاب کې بیا هر یو تا ته ریپلیس کولی شي. نو دا فرینډز او فرینډز کې هم ښه ده ځکه ناشنا کس به تا ته ریپلیس نشي کولی. بل ورپسې ډیر مهم چې اکثره بیا د دې هم پوښتنه کوي فیسبوک زده کړه پیج کې دا دی مطلب هو کن سی یور فرینډ لیست مطلب د خپل ملګرو لیست مو څوک وګوري ټول خلک یې وګوري او که نه یوازې ملګري وګوري او که هیڅوک یې ونه ګوري. نو ښه خبره دا ده چې آنلیمي شي ځکه څوک نه غواړي چې ملګري هر څوک وګوري. دې نه وروسته ملګرو لاندې راځو او لاندې لیکلي who can look you up using the email address you provide. ګوره دا به کلیک کوي او دلته به حتمن مطلب هغه ایمیل ادرس چې تاسو ورکړی دی هغه څوک وګوري نو دا به ورته فرینډز انتخاب کړي. ورپسې مهمه دا ده who can look up using the phone number you provided. دا ما خبره ده مطلب هغه نمبر کله چې تاسو ورکړی دی د کنفرمیشن کوډ دپاره نو دا هم فرینډز کې فرینډ مطلب دا چې میچول فرینډ دې نور نه بندېږي مطلب یو خو هغه ملګري چې تا سره ټول لیست کې هغه کسان یې ګوري او یو فرینډز مطلب یو کس تا سره ملګری دی احمد په نوم د هغه سره تا لس نور ملګري میچول دی مطلب هغه چې هم تا سره دا لس کسه دی او هم هغه سره دی دغه لس کسه ستا بیا دا نمبر کتلی شي. نو فرینډز مطلب دا دی. او ورپسې لاندې چې دی د هیکرانو دپاره بیا تر ټولو اسانه دا خبره ده who can see your birthday. نو دا که پبلیک شي بیا نو هیکر ته بیخي اسانه ده که فرینډز هم لږ سخت وي ورته که فرینډ سي هم سخته ده او که بیخي او که دا آن لیمیټ چې کوي بیا نو مشکل سره به تاسو کله هم ايډي مو مخ کېږي دا به آن لیمیټ کوي مطلب تا برډ هیڅوک هم ونه ګوري ځکه برډ باندې اکثره وخت هیکران برلاسي کېږي او بیا تا هیک کوي ايډي د هیک کوي همداسې به دا بل برډ ډیټ باندې دا وګوره دا تاریخ دا به هم آنلیمي کوي دا دواړه آنلیمي کوي. ورپسې به د اخري لاندې اپشن ته راشو هغه ادرس چې تاسو ورکړی دی مطلب هغه څوک وګوري دا هم ورته آنلیمي کوي بیخي مو سیکیور شي هر څه سیستم. ملګرو دغه ویډیو په دې کې چې تاسو خوښه شوي او یو څه مو ترې زده کړي او زه دغه څه چې ما وکړل انشاءالله دغه تاسو په خپل ايډي باندې اپلای کړئ. کله به مو هم ايډي له هیکرانو نه هم ساتل شوي هم به مو ايډي د تل لپاره تاسو په لاس او واک کې. نو ملګرو که کومه پوښتنه لرئ فیسبوک زده کړه پیج کې رانه وکړئ یا همدلته کمنټ وکړئ زه تاسو ته په هر رنګه مشکل لپاره ویډیو جوړوم او ستاسو جواب ګوی یم. نو نور مو وخت نه نیسم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.